په 15 تاریخ چې کومه احتجاج نامکمل طور باندې مؤخر شو کنه بریسټر ګور چې دی نو دا بیان راغی مخې ته ویډیو راسره مکمل وګورئ او دا احتجاج د څه لپاره و نو مکمل معلومات در کوم ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده 3 اکتوبر نه پس چې دی نو د عمران خان سره چا ملاقات نه دی شوی او ملاقات یې ورسره نه کاوه ځکه پی ټی آی والا دا سوچ وکړو چې دوی زمونږ ملاقات نه کوي نو یې عمران خان خوا کړی دی یا عمران خان چې دی نو هغه طبیعت خراب دی هغه نه پس چې دی نو دوی احتجاج کال ورکړو نو حکومت دا پیشکش ومانه خیر دی چې ډاکټران ولاړ شي او د عمران خان معاینه به وکړي چې عمران خان اوس څنګه دی د هغه نه پس چې دی نو بریسټر ګور صحیح دی هغه چې دی نو خپله کمیټې کېنوله هغه ووایي که نه چې موږ به خیر دی دا مؤخر کړو خامخا به د دې سره ډاکټران میلاویږي چې د عمران خان صحت اوس څنګه دی د هغه نه پس چې دی ملګرو د فارن ملک نه هم د بهر ملکونو نه هم داسې دی چې کسان راغلي دي د هغه نه پس چې دی نو دوی وایي چې مؤخره که په اسلام آباد کې هغوی دي د هغه نه پس چې دی ملګرو دا نوي معلوماتو څنګه چې تاسو ته پته ده چې ټول پاکستان ته کال ورکړی چې په دې چوک کې به تاسو احتجاج کوئ خو هغه احتجاج چې دی نو مکمل طور باندې کینسل کړو که نه د دې لپاره کینسل کړو چې حکومت چې دی نو هغه پر ومانو هغه وایي چې موږ به تاسو د عمران خان سره میلاو کړو څه مسله نشته د عمران خان صحت په باره کې او هغه وایي چې عمران خان ته سهولیات چې دي نو مکمل طور باندې پوره هم دي او بل طرف ته چې دی نو پی ټي آی والا زړونه چې دي دا دردېدل ولي چې عمران خان سره نه میلاویږي تقریبا غټې ورځې پکې وشوې 12-14 ورځې وشو چې د عمران خان سره څوک نه میلاوي آیا څه وجه کېدلی شي نو دې په وجه باندې چې دی نو هغه احتجاج کولو او احتجاج یې مکمل طور باندې کینسل کو وسو انشاءالله عمران خان سره به نن ډاکټران میلاویږي چې د عمران خان صحت په باره کې به مکمل معلومات راوړي چې عمران خان صحت اوس څنګه دی چې آیا دې ولې د عمران خان سره څوک نه میلاویږي نو دا مکمل معلوماتو چې څوک هم د احتجاج لځي نو احتجاج یې مکمل طور باندې کینسل کړی دی مخکې ویل چې احتجاج له به خامخا راځي او احتجاج یې دې لپاره کینسل کړو چې هلته د بهر ملکونو نه څه میلمانه راغلي دي د هغه د وجې نه چې دی نو دوی مؤخر کړو بل حکومت چې دی نو پیشکش ومانو چې پیشکش هغه ومانو نور څه ضرورت دی بیا احتجاج ته انشاءالله احتجاجونه به ضرور کېږي نور ځکه چې عمران خان د رهایي دپاره خو دا چې ونه دا معلوماتو د احتجاج په باره کې